نه څه غواړي او بیا د دې د پاسه هم ته دغه چټاکې مرسته کې د څه د پاسه زه درته لیکلي در کوم چې دا غله عمدي خادم کړې ده او داسې سړی بیا په کور کې پرېښودل پکار دي که څنګه بابا بس غلامه بس خوله دې په واک کې که خادم که هر څه دی زما زوی دی وجلی خو نه شم خو شوه خفه یم ترې نه هلک دی نه پوهېږي وی د کوره څوک کشتی شي تا سره زما په جایداد کې برابري صدا دی واورېدل اوس خو پوه شوې که نه خادم څه ویستلي یو ګڼه ده اخینه موږ په خادم څه کوو او بیا هغه له ښځه څوک ورکوي دا تا چې راته هر وخت خور مخکې کوله ګران بابا بهر پولیس والا راغلی دی یو خو د دې سمه غوا لنګه شوې ده څه وایي وایي چې تاڼې ته راشي ما سره ډېرې انټې پنټې مه کوه زما نوم توتي ګل دی توتي ګل د سیند نه به د تګې پورې باسم او بیا به د تګې را پورې باسم ما له اوس 100,000 روپۍ راکړه زما په مزغو کې ډس شوی دی چې زه تا له 10,000 روپۍ درکړم دا 2 غاښونه در باندې نه ماتوم نه نو تا خو ما سره په فون واده کړې وه که نه نو ما خو تا ته دم ویلي و که نه چې خادم ته ووایه چې ما ټولې پیسې تا له درکړي دي ما خو هغه ته همدغه شان ویلي و که نه خادم خو پولیس له دا بیان ورکړی دی چې پیسې د سایمې سره دي او چې پولیس ته دا پته ولګېده چې سایمه همتې نو یو په ځای ډبل کیسونه به درمانې شي هم د 420 هم د ځان نه د جینۍ جوړولو ډېره چلاکي مه کوه دا ټول فراډونو کې تم ما سره شریکې دا هر څه تا په ما باندې کړي دي چې ما پولیس نیسي که نه نو تا به سره سم ګرفتاری بس ټیک ده اوس پولیس ته ټلیفون کوم خوښه دې ده دا څه کې مړه په ګپ هم نه پوهېږي ټوکې مې کولې مه کوه مړه چې د حوالات سیل در باندې وکړم څه زور راور سړی مړه مه کوه یار ښه نو بیا خو به راته 3-5 نه کوې که نه زه خو څه چې زما پیریان به هم نه کوي زه چې ته وایې نو زما خو یارې خفه کېږم در باندې که نور دې څه پکار وي نو هغه هم واخله خو ګوره چې زما د راز ښکاره نه کړې ګورې زه دومره تور غوږې نه یم خو تا زما په سر خادم ته لمسه کوله بیا به نه کوم مړه ګوره زه به د علاقه هم پرېږدم خو ته مې پرده وساته لاړم درنه د خدای په امان ځه ورځه د توتي ګل سره انټې پنټې کوي بابا دا ته او دا دې زوی دا پکې لا بله یاره که څه ترکمه رقم دې څه کوو تا ته ویم که نه ته غلی شه ښه اوس موږ دپاره څه حکم دی دا ستا زوی دی د غلا اعتراف یې کړی دی اوس تاسو خپلو کې فیصله وکړئ چې څه ورسره وکړو صیب که زما منې که نه نو زه خو یم بس داسې کیس پې جوړ کړه چې په همدې جیل کې د خیره سره روز شي ته ډېره تیزي مه کوه ځکه چې پلار دی ناست دی د ده خو اصلي دی غریب زمینه خوټ کېږي بابا که ته په کیس کې راګیرول غواړي نو ښه وران وان ګیر دی او که معاف کې نو ستا زوی دی زما زوی دی صاحب او ما معاف کړی دی ټیک ده مونږ ضروري کاروایی کوو د هغې نه پس دی تاسو بوتلی شئ مهرباني صاحب مهرباني ما ویل چې دا غلا به عمده کړي وي ځان یې شرمولی دی حیا یې غورځولې ده دا به څه کېږي خادم لاله خو پوره مسله جوړه شوه دغه فکر خو زه موړ یم غلام و ناز بیګم عمر پسې سمه راغښتې ده ګران بابا ورته پکار دی بابا یې چې څنګه خبر شو چې هغه پولیس نیولی دی نو وارپار ته خطا شو هغه ډېر زیات خفه کور ته راغلی یې که نه راغلی خو لا نه دی اوس به راشي یا جینۍ تا چې خادم سره هغه جینۍ لیدلې وه هغه څنګه ده ها څنګه څه مطلب زه خو وایم چې ستا طبیعت هغه جینۍ پرېوتي هم هغه به ورله وکړو نه مورې چې دا سوچ یې ونه کې هغه څه بل شانتې جینۍ وه هسې مونږ په کور کې وخت نه شي تېرولی فاروق خو هم ډېر خلک پېژني د هغه جینۍ څه نوم و څوک یادې زرمین او فاروق سره چې حافظ کې ده او هم هغه یادوم زما هم خوښه شوې ده زه فاروق سره خبره کوم
که سمې یې وخوړو نو همدا به ولې وکړو خو دغه جینۍ به خادم ته غاړه کېږدي زه فاروق سره خبره کوم نو بیا به درته ووایم فاروق څنګه دی ښه دی ته خوشحاله خو یې که نه مور یې ډېره خوشحاله زه الله دې مل شه یو چر لنډو دا سایمه څوک ده دا چې هر څوک ده په ما باندې د تاسو نه زیاته خفه کېږي په خلکو خو نیاګانې خفه کېږي ولې هغه ستانیا ده څه د چا لور دا اصلي څوک دی چې اصل یې هر څه دی په ما باندې تولۍ برستن بېللي دي دا پکې لا بله لکه جوارګرم ده جوارګره نه په ما عاشقه ده مینه ده راباندې مینه خو هوارې ته وایي خو چې د عاشقه لا څنګه وي ته لا د په شکال کې دړې زرغونه ته څه خبرې چې عشق سي مینه سي هجر سي فراق سي غلی شه د یویشتمې صدۍ مجنونه نو لکه ته سیمه جینۍ نه پېژنې چې دا څوک ده او دا کم ځای دی نه دا تا سره مېلاو شوې څنګه ده په موبایل هغه رقم دې څه کړو کم رقمه دا کوره چې دې څه بچه کړی دی هلکه رښتیا رښتیا راته ووایه هېڅ درته نه یم هغه سایمې سره دی ولې دا سیمه ستا سټیټ بینک اوسه چې د یو جینۍ ته څه ځایګۍ نه دی معلومه نو دومره لوی رقم دې ورسره څنګه کېښوستو ما پسې ورکه لیونۍ ده د پیسو غرضي نه ده ما کې مطلب دی تاسو کار څه وایې که نه خو زه په دې خبره باندې ورسېدم زه درته په دې خبره شرط کېدم چې جینۍ مینۍ نشته دا ټول ډوک بوک دی نو بیا دا څوک کېدی شي دا د توتي چال دی هر څه چې کوئ خو توتي پسې خبرې مه کوئ ډېر روغ سړی دی خبره دې سمه ده زما خپل هم دا خیال و خو اصل کې خبره دا ده چې زرمین به خادم ته غاړه کېنږدي ولې خیالات یې ډېر اوچت دي څه ډېر ته خو کوشش وکړه که نه څه پته لګي غریبانان دي کیدای شي د خپلې مجبورۍ له لاسه تیار شي دا خبره د ذهن نه وباسه چې زرمین به خادم سره واده کولو ته تیار شي البته یو بله لار شته هغه څه هغه دا چې خادم به ورته ښیو نه زرمین خو هسې خادم نه دی لیدلی داسې به څنګه وشي ویری سمپل زه به ورته یم چې خادم په هر ملک دی اخر خو به پته لګي که نه نو بیا به څه کېږي بیا دې ولګي پته چې یو ځل مونږ نکاح وتړو او ډولی یو سو بیا دې وهي چغې بیا هېڅ نشي کولی څه مسله جوړه نه شي هېڅ مسله نه جوړېږي خو تا یې د مور او پلار سره خبره کړې ده د بیبي خو مې زرمین ډېره خوښه شوې ده بیبي مې وایي چې کومه به هغه روزي چې زرمین زما ګور جوړه شي او بابا بابا مې د خادم لاله په باره کې ډېر فکرمند دی او وایي چې دا واده وشي نو ایله مې هډوکي سپک شي خان لاله او بابي به رضا شي د مړو په خوا په قیامت رضا وه ای خو وایي چې ګران به مال دولت تقسیم شي او مونږ بیل شو خو چې خادم ډاله به دې لاسه وي ځکه چې هغه خو لا د بلې جینۍ په عشق کې ستی پتی دی لکه ته چې زما په عشق کې ستی پتی وي بس ته نصیبي خبرې دي ګنې نو ما دپاره ها نو اوس دا خبرې شوې عید دې شو چې هر وخت به کلي ته را روان وي دا کله اوس درته وایم چې دا کله کپ لګو مړې په ټوکم نه پوهېږې نه یاره ته پولیس نیولی وې زه دې اډو خبر نه کړم پرېږده مړه ته خو اډو د کلي ولس سړی نه ما خو وی چې ته به خبر یې دا لا برګه ناروا که زه خبر وې نو یو منټ به مې حوالات کې نه وې پرېښې داسې به مې اوښکې وې داسې زما خو یارې خفه کېږم در باندې او که نه ما وی چې زما یار نه دی خبر نه نو څه کې نیولی وې د چرګو مرګو غلا کې نیولی که چا نتیجې والو نه مړه موسمي ډانس کولو ګهنم کوله د پاسه پولیس چاپه وویله ښه سایمه هم در سره وه نو هغه څه شوه خانمۍ کې د ډېرو جیل کې هغې خو په هغه وخت پې وویستې یعنې وتښتېده او ته یې پولیس ته پرېښودې نو هغې غریبې به څه کړي وو ډېر څه یې کولی شو ما لا یې خو اطلاع راکولی شوه که نه چې یار دې پولیس نیولی دی خو د هغې هم په بډه پیاز و که نه په بډه پیاز و هغې په پیازو څه کول د هغې په بډه خو پیاز نو